د جماعت لمانځه اړوند یو ډیره مهمه مسله هغه دا ده من اراد الدخول چا چې اراده وکړل د داخلېدو فی صلات الغیر د بل چا والمانځه ته د بل چا والمانځه ته د داخلېدو اراده دا ده چې یو څوک ولاړ دی لمونځ کوي امام دی ته ورځې د دې امام سره په لمانځه کې یو ځای کېږي د ده والمانځه ته ور داخلېږي نو څه تا ته پکار دي یحتاج دغه کس محتاج دی محتاجه کړل سوی دی الی نیتین و دوو نیتو ته کله ته چې په یو بل امام پسې لمونځ کوې په یو بل امام پسې نیت تړې د هغه والمانځه ته ور داخلېږي نو دوو نیتو ته محتاج یو نیت څه دی یو نیت دی نیت صلات د دې لمانځه نیت به کوې چې دا کوم لمونځ چې تا امام کوي د دغه امام لمانځه ته ور داخلېږي د سهار لمونځ د سهار د لمانځه نیت به کوي د ماپښینو د ماپښین د لمانځه نیت به پسې کوي که د مازدیګرو د مازدیګر د لمانځه نیت به پسې کوي او همدارنګه نیت المتابعت بل به نیت د متابعت کوي چې د دغه حاضر امام متابعت و پیروي زه کوم بعضې کسان داسې دي چې جماعت ته ورځي فقط وایي الله اکبر پسې ودرېږي د لمانځه نیت یې کړي اما د دې امام د متابعت د پیروي نیت یې نه کړي نو که چیرې یو څوک د جماعت والمانځه ته ورسي د دې امام د متابعت و پیروي نیت ونه کړي د دغه کس اقتدا په دې امام سي بیا نه صحیح کېږي بیا د دې کس د دې مقتدي لمونځ په دې امام سي بیا نه صحیح کېږي